زموږ او ستاسو د ښار کې تاسو ګورئ په دې اوس مختلفو شپو کې زموږ ستاسو ښار کوم حال ته رسېدلی څومره مرګونه دي څومره نفرتونه دي څومره غلطې اوازې دي او څومره د انسانانو په جسدونه دي چې را روان دي تاسو د دې هر شي در شا وګورئ د هغې بنیاد دا دی چې دا سړی ولې قتل شوی دی دا سړی ولې قتل شوی دی دا سړی ولې قتل شوی دی د هغې ټولو در شا دا شی دی چې دیم د پیسو دپاره دا کار کړی دی او دیم د دنیا د محبت دپاره دا کار کړی دی او د دیم د دنیا سره مینه د دنیا سره عشق دی د دنیا په عشق کې پاگلو لیونی دی د هغې پورې بیا هېڅ نه پېژني بیا نه انسان پیژني نه د انسان د زندګۍ قدر پیژني بیا نه د هغې غریب د بچانو حالات ورمعلومیږي نه د هغې د کور حالات ورمعلومیږي چې د هغې پر بچانو او پر کور باندې به څه تېرېږي او نه بیا د خپل آخرت فکر ورسره دی حالانکه د انسان قتل داسې شی دی که د آدم علیه السلام څه ونیسي تر قیامته پورې چې څومره انسانان دي که د یو بنده پر قتل سره راجمع سي الله تعالی دا ټول قاتلان به جهنم ته واچي زه کله دا وایم چې د قیامت په میدان کې د ټولو څه اولنۍ مقدمه د قاتل او د مقتول خدای له راسي چې کم څوک قتل شوی دی مقتول هغې به د خپل سر په دې لاس کې نیولی او دغه قاتل به در دې ګریوان نیولی او را به ولی الله تعالی به پر عرش باندې د قاضي په شکل ناست دی الله تعالی ته وایي دې ظالم څه پوښتنه وکړه زه یې پر څه باندې قتل کړم الله تعالی به څه ورته وایي ورته وایي ته بېغمه کښېنه زما د په عزت و جلال قسمې که ټوله انسانیت ستا پر قتل راجمع شوی وای نن به ما ټوله انسانیت جهنم ته غورځولی وای نو چې کم ظالم ستا قتل کړی دی نو هغه ظالم به زه نن جهنم ته څنګه نه غورځوم نو ما درته ویل چې کم حالات پر معاشره باندې دي پر دې وطنونو باندې دي او پر دې مسلمانانو باندې دي او پر دې کلو کورونو باندې کم حالات دي د هغې در شا چې وګورئ د ټولو څه زیات د دنیا حرص د دنیا محبت د دنیا عشق او د دنیا متعلق فاگلپن چې په دنیا پسې سړی لیونی او فاګل دي بیا د هغې پر سترګو باندې یو قسم پردې لګېدلي هغې ته بیا دا نور معلومېږي چې دا حق دی دا باطل دی دا نور معلومېږي چې دا ظلم دی دا انصاف دی او دا نور معلومېږي چې دا ښه دی که دا بد دی زکات د دنیا محبت چې کله نه وي او د دنیا حرص چې کله نه وي بیا حیوانان هم ښه زندګي سره کوي لیکن چې د دنیا حرص او محبت او ګټه مابین لراله بیا د هغې په مابین کې هغه محبت په عداوت باندې بدلېږي نو ابن عمار رحمه الله وایي زموږ استاذ موږ ته دا ویل چې دا بعینه د انسانانو مثال ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته دا کوشش کوي چې د دنیا محبت د صحابو د دماغه ووځي